که تاسو دا کوسوم شربت په دې وخت کې استعمالوي یا تاسو ته ډاکټر په دې وخت کې ولیکي نو تاسو اول په دې خبره باندې ځان پوه کې چې دا څه دپاره استعمالیږي او دویم دا چې دا په کومو بیمارو په علاماتو کې تاسو هرگز استعمالولی نشي چې دا ستاسو دپاره بې انتها زیات بیا د نقصان دې خبره ده. نو د ټولو نه اول دا چې کله استعمالیږي نو دا د انسان د وچ ټوخي ودرېدو دپاره استعمالیږي چې ته مونږ کف سپریسنټ ویلی شو. دویمه دا خبره که چیرې ستاسو وختي وچ ټوخي وي او د دې سره ستاسو مرۍ سوځي یا جلن کوي کم ته چې تروټ اریټیشن ویلی شي یا ستاسو کم چې پیپونه پیپړو ته تللي دي هغه جلن کوي یا ورسره سوی کوي نو دې دپاره د وختي طور باندې استعمالیږي. او دریم دا چې ستاسو کومه پوزه ده که چیرې هغه بند شوي وي د هغې نه وروستو کومه لار چې دا په هغې کې بلغم راجمع شوي وي نو د دې خالي کولو کوشش کوي چې دې ته نزل ډي کنجسټنټ ویلی شي. او د دې سره سره که چیرې ستاسو په مخ کې کم دا خالي ځایونه دي کم ته چې ساینس ویلی شي که دا د بلغم نه ډک شوي وي او تاسو ته په مخ کې یا په دې ځایونو کې پړسوب وي او درد محسوسیږي نو په دې کې دا خالي ځایونه چې کم دي دا صفا کوي او په دې کې د هوا مخ کې بوتولو کوشش کوي او دا تاسو ته آرام درکوي. او یا که چیرې ستاسو پوزه بهیږي یا تاسو ته انټوشکي درځي یا د دې سره سره ستاسو د سترګو نه اوښ کیږي په دې دوران کې نو دا د الرجي علامات دي کم ته چې الرجیک رینایټس مونږ ویلی شو نو دې دپاره هم استعمالیږي. یا که چیرې ستاسو په سرمن کې لږ شان خارښت وي یا لږ شان پړسوب وي نو د دې ټیک کېدو طرف ته هم کوشش کوي. او که تاسو دا کوسوم شربت په دې وخت کې استعمالوي نو تاسو ته دا ضروري خبره ده چې په یاد کې وي چې دا په دې بیمارو او په دې علاماتو کې استعمالول بې انتها زیات نقصان دي او تاسو یې نشي استعمالولی چې ته مونږ په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شو. نو دا د ټولو ناول د څلورو کالو نه ونیسه تر شپږو کالو پورې که چیرې ماشوم وي یا د دې نه کم ماشوم وي نو په دې دوران کې تاسو هغې ته دا نشي استعمالولی. دویم دا که چیرې چاته د سابندې مسله وي کم ته چې استمه ویلی شي هغې ته هم تاسو نشي استعمالولی. او یا که چیرې د دې سره هغه ته د ساه اخیستو کې د ډېر وخت نه تکلیف وي یعنې کرونیک ریسپایریټري کنډیشن ډیزیز وي ورته نو په دې دوران کې هم تاسو نشي استعمالولی. او یا که چیرې انسان های بلډ پریشر چلیږي ډېر زیات نو هغې ته هم تاسو نشي استعمالولی. او که چیرې د چا په غور کې مسله وي یعنې هایپر تایرویډزم وي نو هغې ته هم تاسو نشي استعمالولی. او که چیرې د چا په سترګو کې مسله وي یعنې په سترګو کې دننه پریشر زیات شوي وي کم ته چې ګلایکوما ویلی شي نو په دې دوران کې هم تاسو ورته نشي استعمالولی. او که چیرې چاته د زړه ډېره سخته مسله وي نو هغه ته هم تاسو نشي استعمالولی. او که چیرې د چا ګردې ډېرې زیاتې خرابې وي یا ینه یې خرابوي یا هغه ته کوم ورکوټي بول چې دي بار بار ورځي او هغه یې ودرېږي یعنې هغه په صحیح طریقه باندې پاس کولی نشي نو هغه ته هم تاسو نشي استعمالولی. او که چیرې دا څوک استعمال کړي د هغه په وجود باندې د الرجي علامات راولي خارښ راولي پړسوب راولي نو په دې دوران کې هم تاسو دې ته نشي استعمالولی چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي. نو که چیرې دغه شان تاسو نور معلومات د میډیسن مطابق واړئ او ستاسو په سوچ کې وي نو هغه موږ ته په کمنټ کې ولیکئ نو دغه شان معلومات به موږ تاسو ته پرې راوړو.